تاثیر صاحب شنه کالي کړي نو ولې دا سور نه ښکارېږي خو نه اسمان خو هم دا شین ولې دی. د شین ښکاري دلیل یې څه شی دی؟ دلیل یې دا چې دا هوا ښکارېږي پورته یو خو هوا ده بل دا د اوبو رنګ اخیستی دا خو 1% زنده اوبه دي او 90% وچه ده هغه اوبه خو ډېر شوي 1% دا صفا او واورې چې جوړې دي دا بیخي له پاکو اوبو جوړې دي که نه د هغه اسمانه چې دا کوم خولې ملې راغلي دا ډېرې پاکې راغلي ځکه واورې بارانونه دا ټول شیان باندې خو زه فکر که نه ده له وریځو کته ښوولی زه هوا دغه خاورې ایسته کړې د اسمان ډېر پاکې منلي یعنې د مني خوا ته رښتیا هم اسمان سره بیخي سره ذوب دغه صورت واقعه کې وایي ما خاص یو خوند او رنګ پیدا کړی په دغسې رنګ چې دې ته شته نه شي ته نه شي بیخي ورته ویلی زه څه رنګ د نه خړ ویلی شي نه سپینې ویلی شي نه شنې ویلی شي نه شی بیا دا ټولو نه ښه داسې وه چې مخکې د دې چې لوبه شروع کړو استاذ نعمت په ډېرو قاطع الفاظو چیلنج راکړه خو خوشبختانه چې ته به مخته کړ دا لوبې به څه وخت کېدې چا به کولې څنګه به یې کولې اوس هم په سیمه او کلي کور کې رواج دی او که د دغې لوبې یا د دغې په اصطلاح ډبره اچونې ځای بلې لوبې نیولی دی و د محلي لوبو نه خاصتا په هغو ساحه کې چې د ما ماشومتوب تېر شوی دی هغلته یوه لوبه همدا وه چې خلکو ډبره اچوله اوس هم ډبره خلک اچوي دا لوبه شته ده او د دې څنګ نورې لوبې هم په منطقو کلیو کې لکه کرکټ والیبال فوټبال دا هم کېږي خو له پخوانیو لوبو چې یو لوبه همدغه ډبره اچول دی بالکل د ما پخوانیو په یاد سره د هلمند او روزګان دا خلک چې په کله غزني ته یا د اختر په میلو کې رالو او خلکو هم ډېره ښه ډبره غورځولی تاسو په سیمه کې څنګه دی وای موږ په ساحه کې هم رواج درلود او نه پوهېږم چې نو دا خاص تمرین ته هم ضرورت لري او څوک به ښه ډبره وغورځوي واچوي چې تمرین یې ولري نو داسې نه راته معلومېږي چې کومه ساحه خلک به یې ښه اچوي خو یوه خوبي ښه والی پکې دا دی چې هر ځای ځوانان راټول شي خلک راټول شي ډبره واچوي کوم وسایلو ته ضرورت نه لري توپ او دې ته نو یوه ډبره در راواخله واچوه دونه سیکونه هم په دا بدنونو کې نشته که بې انرژي وي خو بیا هم مثلا هغه مسابقه که اوس یې ویړوو نو په مخ کې یو هغه وردګ صاحب د مخکې ده نه پوهېږم دی ډبره اچوي که یې غورځوي نو تر اوسه چا نه ده پسې رسولې استاد نعمت نو پسې ده کېدای شي چې هغه ځان پسې ورسوي او کاڼه یې راوړو اختر په خوشحالیو کې یا د اختر په میلو کې دا لوبه کېږي او بعضې وخت بیا دا لوبه د ودونو یا نور داسې د خوشحالۍ په مراسمو کې ترسره کېږي د کلي ځوانان سره راټولېږي حتی پاخه عمر خلک هم پکې ګډون کوي او تیږه غورځوي انحراف دې ورکړی دی یو څه هغه که مخامخ یو متر ګټه کوی ډبره خو تقریبا یو په یو لاس باندې خلک اچي هغه ښی لاس او بیا چپ لاس لري که په ښي لاس یا په چپ لاس په ښي لاس سربازي ځوانان خپل زور او ازموینه سره وکوي بیا وروسته له هغه نه په چپ لاس باندې کوي او له هغه نه وروسته بیا مخامخ په دواړو لاسو باندې لویږي او دریم ډول یې بیا داسې شا طرف ته لویږي په دواړو لاسو باندې او څلورم ډول یې اکثریت جای ما لیدلی دي د دې دوو پښو تر منځ یې داسې چې لاس د شا لخوا راتاووي او داسې مخ ته چې نو تقریبا 4-5 ډولونه لري اما عام ډول چې ده هغه په یو لاس باندې مخ طرف ته خلک اچي دا معلومات لري چې دغه د افغانستان په رسمي لوبو کې هم ځای لري او که یوازې د سیمې د کلیو سیمو په کچه باندې کېږي نه فکر نه کوم دا محلي لوبې دي او په رسمي لوبو کې نه راځي په رسمي لوبو کې تر اوسه پورې نه دي ثبت شوي اما که ځوانان علاقه ورسره پیدا کړي او خلک ورته مخه کړي بیا ممکن
په رسمي لوبو کې هم ثبت شي، اما اوس په محلي لوبو کې راځي. استاد نعمت موږ ډیر داسې لوبې لرو چې ملي والي ته ضرورت دی. د مثال په ډول موږ تاسې خوسی ده په رسمیت کې مثال د خبرې یعنی د ملي لوبې یو نوم نه ده ورکړل سوی. د دې ترڅنګ دغه په ډېرو ولایاتو کې که دا مثال په دغه جنوبي ولایاتو کې کېږي، د معلوماتو په اساس باندې دورې د شمال ولایتونو کې هم ځوانان راټولېږي په یو ډولونو دغسې یو خلک راټولېږي او بالاخره ډبره غورځوي. که دغسې لوبو ته یو رسمیت ورکړل سي او په ملي لوبې کې شامل کړي، څومره په ځای کار ده؟ زما په نظر باندې دا خو تر ټولو بهتره کار ده چې خلک هم د دې غوښتنه وکړي او حکومت ته هم لازمه ده چې دغه لوبو ملاتړ وکوي تر څو دغه په ملي سطح باندې تبدیل کړي. او یو څه وخت مخکې د افغانستان د ورزش ادارې داسې یو برنامه په لاره باندې اچولې وه چې دغه خوسی هم غوښتل په ملي لوبه کې شامل کړي او په اکثریتو ولایتونو کې ثبت نامونه ځوانانو ورته کړي وو. نو دغسې که د حکومت له ماشینري څخه یا د حکومت له طرف څخه دغسې یو صحیح میکانیزم یو ترتیب ورته جوړ سي او خلک وهڅول سي او په دې باندې کار وسي، نو دا به لرې نه وي چې ځوانان به ډېر راټول سي او دغه لوبې په ملي شکل باندې دوی ترسره کوي. ډېره مننه. افغانانو یا خصوصا د غزني د خلکو د سیمه ییزو لوبو څخه یوه هم ډبره اچونه ده. دغه ډبره اچونه ځوانان ټولېږي او خط اچوي له خط یو خواته یا کوشش کوي چې ډبرې واچوي. نو دا ډبره یوه سیمه ییزه لوبه ده، له ډېره پخوا مروجه ده او د غزني په ټولو سیمو کې او په ټولو کلیو کې ډېره زیاته کېږي. نو نن موږ هم له ښاره راووتو، د غرو خواته راغلي یو. هغه یو هغه ولسوالۍ مربوطات دي، په دغو کې یو شمېر ځوانان راټول سوي دا ډبره واچوو. که څه هم روزه هم ده او دونه سیکونه هم په دا بدنو کې نشته که بې انرژي وي، خو بیا هم مثلا هغه مسابقه کوو چې ویاړو. نو په مخ کې یو هغه وردګ صاحب د مخکې ده، نه پوهېږم ځای ډبره اچوي که غورځوي. نو تر اوسه چا نه ده پسې رسولې. استاد نعمت نو پسې ده، کېدای شي چې هغه ځان پسې ورسوي. او زموږ لوبډله چې څلور پنځه نفره یو، دوی تر دې وروسته پاته یو. خو ډېره ښه لوبه ده او سیمه ییزه لوبه ده، ډېره خوندوره لوبه ده. دا به زیاتره خلکو د اختر په ورځو کې د اختر درې څلور ورځو کې چې مېلې مثلا د غېږې نیولو ترڅنګ به یا مثلا د سانګو یا د نیزهبازۍ ترڅنګ به دغه لوبه هم کوله. په نورو وختونو کې هم تا په یاد دي چې وختونو کې پې کېدی که نه؟ ډېر کېږي. یو خو هماغه ورځې دي چې مثلا دغه د اخترونو ورځې یا په دغو ورځو کې خلک همدغه ډبره اچوي. که څه هم په کلیو کې ځوانان دا د مازدیګر لمانځه د ماښام لمانځه په دغه وخت کې دغه لوبې کوي په کلیو کې. ولې که دا چې د ولسوالیو یا د ولایتونو پر سطحه بیا همدغه مسابقات کېږي، هغه بیا د اخترونو په ورځو کې، ځکه چې له یو ولایته بل ولایت ته دا خلک ځي او راځي دا ځوانان دغه میلو ته، نو بیا هغه ډبرې اچوي. ولې دا د کلیو او د چې په سطحه باندې هره ورځ کېږي، نو ډبره اچول یو خاص خوند لري، یو خاص دود دی، یو فرهنګ دی. دغه رقم نیول کېږي، دا رقم چې څنګه ویني اوس دغه ګوته باندې لاندې کوي، نو کوشش به کوي چې دغه رقم یې غورځاره کړي. هغه ډېر لرې مې غورځاره کړي. د تیږې غورځولو لوبه یا تیږه اچونه د پکتیا ولایت په البته پکتیکا، غزني او داسې نږدې ولایتونو کې دا ډېر له پخوا نه رواج ده او محلي لوبه ده. وختونه مختلف دي. ځینې وخت کې دغه لوبه د پسرلي په موسم کې کېږي او ځینې وخت کې حتی د اختر په خوشحالیو کې یا د اختر په میلو کې دا لوبه کېږي. او بعضې وخت بیا دا لوبه په ودونو یا نور داسې د خوشحالۍ په مراسمو کې ترسره کېږي. د کلي ځوانان سره راټولېږي، حتی پاخه عمر خلک هم پکې ګډون کوي او تیږه غورځوي. په تیږه غورځولو کې ځینې خلک مهارت لري او ځینې خلک یې په زور باندې غورځوي، د مټو زور ازموي. خو دا لوبه چې دا اصلا په یو ځانګړی هنر لري. دې لوبه کې د تیږې غورځولو په لوبه کې ځینې خلک ډېر مشهور وي، د کلي په سطحه ته، د ولسوالۍ په سطحه باندې ځینې خلک پکې مشهور وي او ځینې خلک وایي دا د مټو زور ده، ځینې بیا وایي دا یو ځانګړی هنر دی.
داسې نه نیسي دلته زور نه اخلي دلته به دا یوه ګوته داسې ته لاندې کوي داسې به یې نیسي داسې به زور کوي دا به ګوره ته غوځه به ده نه وي اچولې او خطر شو زه تا ته یو چل درښیم ښه نعمته بچی وسنو ما بتنسر واحد ما هذا دي غفل يعني وجهنا وفاكتيا في دير شاطس عنده يضم رشاته نادي That's a professional نفار بك شا ورده مهرباني تاواتي راغلي یو ډبره شو پښتنو ځوانانو یو خاص دود ده د ډېره پخوا مروج ده په دې غزې د ځوانانو بیا دونه سره جوړه ده چې په روزه کې هم اچوي مخته ډبره دي بس مو سره وختی نه پس جای نو سوال ورځ کمېږم ډېرېږم نه بابا ډېر لبي ولي ايش اسمه لا شاطم ياخذ خير ما لو تاسي درينا فرس لازم جاي تقول قول وين